خپل آس. له ښاره لرې یو ښکلی کلی و. په دغه ښکلي کلي کې یوه مهربانه او زحمتکشه تجار ژوند کاوه. اکثراً به هغه د مالګې تجارت کاوه. دغه تجار یو ټنبل آس هم درلود. آس به د ډېرې ټنبلۍ له لاسه کار هم نه کاوه. دغه تجار به په آس باندې له یوه ښاره بل ته د مالګې بوجۍ وړلې او راوړلې. تا ته وایم راځه چې دغه مالګه دې په شا در وتړم او د سیند دغه بلې غاړې ته لاړ سو چې هلته یې خرڅه کړو. هله راجګس هله. زه نن ډېر ستړی یم. ولې زه باید هره ورځ کار وکم؟ کاشکې ټوله ورځ دلته کرار ویده وای. خو نه باید لاړ سم او د مالګې دا دروند بار یې سم وی. ځه نو آس حرکت وکه. هله له دغه پله نه تېر شه. بیا به هلته زه د خپل ځان لپاره یو څه ډوډۍ واخلم. آس په پله باندې روان و. ناڅاپه یې سر وګرځېد او لاندې اوبو ته ور ولوېد. دا چې آس د مالګې بوجۍ په شا کړې وې هماغه و چې مالګه په اوبو کې لمده شوه او وزن ډېر کم سه. کله چې آس له اوبو راووت د بوجۍ وزن یې ولید چې ډېر کم شوی و. آس له خپل ځان سره فکر وکړ. واه دا خو ډېر ښه کار وسه. نور به هر وخت په اوبو کې څملم. مالګه په اوبو کې ویلې شي او وزن به یې ډېر کم سي. واه که خدای کول څښتن به مې را باندې خبر نسی. کله چې د آس څښتن ښار ته ورسېد تر څو مالګه خرڅه کړي د مالګې وزن نیم په نیمه کم شوی و. تجار فکر وکړ چې دی به د مالګې بارولو وخت کې سهوه شوی وي. هغه پاتې مالګه خرڅه کړه. له خپل آس سره بیرته کور ته لاړه. په راتلونکې ورځ هغه بیا د مالګې څو بوجۍ په آس باندې بار کړې. تجار لاړه چې میوې راواخلي. آس له تجار نه مخکې روان سه چې ځان بیا هغه پله ته ورسوي. هماغه و چې ځان یې پله ته ورساوه. تر څو مې چې څښتن راځي زه به مې پرونی چل یو ځل بیا امتحان کړم. تجار ډیر حیران شو.
هغه وویل چې دا مالګه ولې خپل وزن کموي. آس هره ورځ د مالګې له بوجیو سره ځان اوبو ته ورغورځاوه. له همدې امله به د مالګې وزن ډیر کمېده. یوه ورځ تجار بیا مالګه په آس باندې بار کړه او په آس پسې پټ ور روان شو تر څو وګوري چې آس څه کوي. تجار د بوټو شاته ورته پټ شو. هغه د آس د نوي چل ته حیران پاتې سه او پوه شو چې آس څه کوي. او دا خو یو چلباز آس دی. زه به ډېر ژر د چلباز آس ته یو درس ورکم. په بله ورځ تجار د مالګې په ځای په بوجۍ کې پنبه واچوله او د آس په شا پورې یې کلکه وتړله. آس د خپل عادت سره سم کرار کرار روان و او یو ځل بیا یې ځان اوبو ته لاندې ور وغورځاوه. اوف دا نن څه پېښ شول. اوف دا به څه خبره وي. مالګه څنګه شیبه په شیبه درنیږي. اوف اوف الله دې ماشه یې را ژوبله کړه. اوف اوف. په دغه وخت کې آس ولیدل چې د مالګې پر ځای پنبه په شا کړې ده. پنبې اوبه جذبولې او وزن یې شیبه په شیبه ډېرېده. آس نور هم ځان په اوبو کې غوټه که. فکر یې کاوه چې پنبه به هم د مالګې په څېر په اوبو کې ویلې شي او وزن به یې کم سي، خو دې کار یې ګټه ونه کړه. هغه تصمیم ونیو چې له پله نه تیر شي. آس په ځمکه کېناست. ډېر ستړی و ځکه د پنبې وزن په رښتیا هم چې ډېر دروند و. تجار په زوره زوره ورته خندل او ورته ویل: آسه زه ستا مالک یم، دا ستا کار دی. زه ډیر کار کوم او له خپل کار سره مینه لرم. زه نه غواړم چې له نورو خلکو سره چل وکم او په هغوی ملنډې ووهم. له خپل کار نه مخ نه اړوم. ما تا ته درس درکړ چې بیا داسې ونه کې او خپل کار په سمه توګه سرته ورسوي. آس خپل درس نه پند واخیست او هیڅکله له خپل کار نه سرغړونه او چل نه کاوه. په صداقت سره به یې کار کاوه.